یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمن او د ایمان یو مثال بیان کړی وی مثال د مؤمن او د ایمان د سدک الفرس فی اخیته پشانت د اثر هغه په موږي پوری په مزي تړلې اطرافو کې تاسو اکثر زمیدار مرګریم پکې دي کله سره یریږي چې د اسمي ونه تختینو غټ پړیو ته پخپک کې واچي او غیاګانو ځکه هغه موګه ټک وای هغه پورې هغه اوتړي غټ رسید عزیزی څونه پوری چې رسیدي او چې کلم دا رسي بند شي واپس ته اغزینا اسرا شدي موګي سعودريږي به د دې طرف نه خوراک شروع کی بده بل طرف چې کله دې او د کیږي چملي آرام کوي راضي دي موګي خاصه چملي موګي نه خوانه چملي نبی صلی الله علیه وسلم د قسم مؤمن او ایمان هم ده کدا مؤمن ارڅونه ګناګونو تلاړو ماحول متاثر شو غلط مرګرو سکینه استو غلط جماعت غلط پارټي سره صحبت وکړو او چې واپس ته د مجلس ته راوستو دا واپس دا غینه ګرځي صحیح ایمان طرف ته صحیح عقیده طرف ته صحیح اعمال او صحیح اصلاح طرف ته واپس راځي